نن زمون ملک کې یو عجیب رواج دی، په دې خلقو کې مشهور دي څوک صاحبزاده صاحب دی، څوک صاحب حق صاحب دی، څوک میاں صاحب دی، څوک سس صاحب دی، څوک سس صاحب دی. البته دا ولې دې څه مطلب وایي د دوی مشران چې وو هغه نیکان تیر شي، نه د مشران نیکان تیر شوي کده پرانا ورځ په خروس وریږي دا نیک دی. خلک عزت کوي که نه کوي؟ دا تاسو غوندې میاں صاحب دی، صاحب حق صاحب دی، صاحبزاده صاحب دی، ولی مشران نیکان تیر شي. اغجی صاحب دی، مشران نیکان تیر شي. کلیر کٹ فیصله ده د قرآن چې تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. دا د خدای فیصله ده. اوس راشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله ده. بی بی فاطمه خاتون جنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور لخت جگر هغه ته وایي یا فاطمه تو سلیمی ما شئت انا لا یغنیک من الله شیئا. اے بچیا که دنیا کې د سکار خدمت پیښ شي ما ته ووایه چې وکم. د دنیا سکار د کپیښ شي ما ته ووایه چې وکم. خو عمل خپل ټیک کوا. انا لا یغنیک من الله شیئا. کته په قیامت کې قانون رونی وي د خدای د قانون خلاف ورزي دې کړې وا او ته په قیامت کې خدای رونی وي نو زبر نشم خلاصول. دا پیغمبر خپل لور ته وایي. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لور ته دا وایي او قرآن دا وایي، اوس تاسو په خپله پړه کې فیصله وکړئ چې موجوده وخت کې زمونږ عقاید چې دي یا زمونږ عقیدې چې دي دا په کوم قهر باندې اخته دي دا خلک او په کوم عذاب گرفتار دي دا خلک. بیا دا تحقیق وکړئ چې دا په دې زیارتونو باندې مالګې شکرانې بیا دا میاګان په خپلو کې تقسیمي. داسې زیارتونه شته چې په 2 لکه روپۍ د هفتې ټیکه کېږي. دام د کوم ځای نه راایستي دي؟ ما تاسو ته یو خبره کړو، مونږ هم په دې بلا گرفتار یو. یو مولا له یو سړی راغی ورته وی چې ښځې له مې 3 طلاق ورکړي څنګه چل بکی؟ ویلې دا خو ختمه ده خبره. ویجی دا لګې پراټې مې مروړې دي او هګۍ دي پکې دا تاسو ښه اغستې دي خوړلې دي. ته سبا بیا راشه. چې سبا بیا راغلی دی پراټو کې چرته چرګ مرګم پوخ کړی دی ورته وایي چې داس چلو کا سړی خاریو ویلے گل نو گول مگول رکسی ہیں کسی نو کہہ نہیں تے باقی جا اپنا کام کر اور کسی نال گل نہ کر بس گل نو گول مگول رکسی.
په 2 ورځو پراټو او اګو باندې 3 طلاق شوی ښځه ګل نو ګول مګول مونږ هم ورسره بیا په دې قهر اخته یو. تاسو خیال راغلی صفا حکم دی او قانون دی چې حاصلات د قبرونو خوړل چې دي دا حرام قطعي دي. د قبرونو حاصلات خوړل دا حرام قطعي دي. نن دنیا په دې قهر گرفتار دا به هیڅ نه وي هیڅ پن تاسو وایي په ایمان په ټول پاکستان کې چې دا ټول زیارتونه را جمع کوي د حضرت عثمان د قبر خاورو ته رسیدې شي چې د ټول پاکستان زیارتونه را جمع کوي ورسره د ټول عربستان قبرونه او زیارتونه را جمع کوي د بیبي فاطمه د قبر خاورو ته رسیدې شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر خاورو ته د ټول کائنات رسیدې شي هلته مالګه شته شکرانه شته زما دی وړوکوالي کې دا خبره ډېره مشهوره وه چې د چا ښځه نه وي او هغه پیر بابا ته لاړ شي نو ښځه ورکوي ډلې ډلې د هلکان به تله او هلته به زیارت نه ښځه غوښته دنیا په دې عذاب هم گرفتاره وه اوس فی الحال په دې قبایلو کې فی الحال دا درا دمخیل چې دی زما کلی دی زما وطن اوس هم پکې چې قسم خوري حالانکه دنیا څومره لرې لاړه لیکن چې قسم خوري نو خپلو کې یو بل ته وایي چې په کاکا صاحب نه دا کسان دي په کاکا صاحب ښځې چې په یو بل سره لبړه جوړه شي وایي په بابا صاحب مې دا کسان دي نو د ښځو بابا صاحب او د سړو کاکا صاحب اوس فلا زمون وطن ته چې ورسئ داسې موړ غوندې دی په موړ کې یو زیارت ته تور فقیر ورته وایي ښځې چې قسم خوري وایي په تور فقیر مې دا کسان دي په تور فقیر فی الحال دا قبایل اوس هم په دې عظیم قهر گرفتار دي اوس دا پته دوی ته نشته چې سوا د الله د ذات نه په بل هیچا قسم نه کیږي کوي په قرآن مې د قسم وي په قرآن هم قسم نه کیږي په پیغمبر مې د قسم وي په پیغمبر هم قسم نه کیږي سوا د خدای د ذات نه په بل هیڅ شي قسم نه کیږي دنیا څومره لرې لاړه لیکن د دین په میدان کې زمونږ د ملک مسلمانان چې دي تر اوسه پورې په دې عظیم قهر گرفتار دي